شعرونه دي چې کاش ورک شوی ځان به ما وی پیدا کړی، کاش ورک شوی ځان به ما وی پیدا کړی، کاش که ځان پسې مې کړی یو اعلان وی، او کاش چې ژوند دومره مشکل نه وی بریاله، کاش چې ژوند دومره مشکل نه وی آسان وی. داسې دوه شعرونه نور دي داسې چې یعنې زړګي نه تنګ راغلی ومه، یعنې زړګي نه تنګ راغلی ومه، یعنې فرصت کې بې فرصته ومه، یعنې یو وخت و چې دې پرېښی ومه، یعنې زه دومره بې قیمته ومه. دا غزل در سره شریکومه چې خاره حال دی چې مضموم و، خاره حال دی چې مضموم و، رنځ د نس کې د هجوم و، او خونبها پسې تللم، خونبها پسې تللم، قاتل ژوند راته معلوم و، او د لوګي ذایقه ترخه وه، د لوګي ذایقه ترخه وه، سوځولی چا زخم و، او په کوتک په ګرځېدلو، په کوتک په ګرځېدلو یو سړی خپې نه محروم و، او په چشنۍ یې لاس وایښی، په چشنۍ یې لاس وایښی، مړ زانګو کې یو ماشوم و، او مقتله چې آو پښتون لفظ بریاله، په ریګوید کې هم مرقوم و، آو پښتون لفظ بریاله، په ریګوید کې هم مرقوم و، او خاره حال دی چې مضموم و، رنځ د نس کې د هجوم و. هغه پورې وچه سپوره دشته ګورئ، هغه پورې وچه سپوره دشته ګورئ، هلته دوه باران وهلې غوندې سلي، چې د ځمکې پسې نه دي غځېدلي، او ګمان پرې د قبرونو ځکه کیږي چې د دې ځپلو سلو په مابین کې یوه ماته تحریري کتبه پرته ده، شناخت یې بیخي نه کیږي، خو صرف د رحمان بابا دا شعر پې نوشته دی. هر ژوندی چې د مرده په قبر ورشي، بس دی هومره نصیحت په دا دنیا، بس دی هومره نصیحت.